بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن زموږ ټاپک دی په تیلسیمیا باندې. نن به مونږه په دې ویډیو کې دا زده کوو چې تیلسیمیا څه ته ویلی کېږي. وټ از تیلسیمیا. بیا به د تیلسیمیا لفظ چې کوم دی د دې معنی زده کوو چې د تیلسیمیا د لفظ معنی څه ده. بیا د تیلسیمیا د بیماري چې کومه ده د ډسارډر چې دی د چا ډسکور کړی و، مطلب د دې دریافت چا کړی ده، چا معلوم کړی د بیماري. بیا به د دې سیمپټمز وایو چې وټ از د سیمپټمز آف تیلسیمیا. تیلسیمیا بیماري ده، د دې علامات څه دي. بیا کازز آف تیلسیمیا، د تیلسیمیا وجوهات څه دي، د څه د وجې نه دا بیماري چې ده دا کوي. بیا ټریټمنټ آف تیلسیمیا، د دې تیلسیمیا د بیمارۍ علاج به څنګه کېږي، د دې علاج څه دی. د دغې لازمي ویډیو دا د تر اخره سره پورې وګورئ. نو راځو خپل ټاپک ته. تیلسیمیا ون مینینګ. لاول نه د دې د تیلسیمیا د لفظ معنا ګورو چې د دې د لفظ معنا څه ده. The word thalassemia is made up of two Greek words. د تیلسیمیا د لفظ چې کوم دی دا د یونانۍ د دوو ټکو نه جوړ شوی دی. دوه یوناني لفظونه رایو شوي دي او دا تیلسیمیا چې دی جوړ کړی دی. او کوم لفظونه دي؟ یو دی تیلاسا او بل دی هیم. تیلاسا مطلب دی سی. تیلاسا مین سی ویلی شي سمندر ته، او هیم مینس بلډ، او بلډ چې د وینې ته ویلی شي سی بلډ، د سمندر وینه. دې له دا نوم ولې ورکړل شوی دی؟ It is named so because the disorder was originally found in people living in shore of Mediterranean Sea. دې له دا نوم ځکه ورکړل شوی دی چې دا disorder چې کوم دی دا په اصل کې په هغه خلکو کې بیا موندل شوی کوم خلک چې د میډیټرینین سی، د میډیټرینین سمندر په غاړه اوسېدل. د دغې وجې نه چې کوم دی نو دې له یې ورکړل دی سی بلډ، دغې معنی ده او ویلی کېږي ورته تیلاسیمیا. تاسو میډیټرینین چې کوم دی دا به پېژنئ تقریبا میډیټرینین سی، په دې کې تاسو ته ښایم دا چې کوم دی موږ سره ده د میډیټرینین سی دی، دا یې غاړه طرف دی. یا په دې دغه کې تاسو وینئ ګلوب دې نقشې کې میپ کې تاسو ته لږ زوم کوم دا. نو په دې کې چې دی دا د میډیټرینین سی دی، د دې نه ګیر شاته ده ایټلي، ترکي، ایجپت، لیبیا، الجیر کې دا ممکن سپین وغیره. دا چې دی میډیټرینین سی دی، د دې په غاړه خلک اوسېدل او په دغه خلکو چې کوم دی دغه بیا موندل شوه، دغه بیماري بیا موندل شوه. بیا راځو د دې ډسکوري ته چې دا دریافت کړې چا وه، دا چا معلومه کړې وه دا بیماري. Who discovered thalassemia? Thalassemia was first discovered by Thomas Coles. دا بیماري چې کومه ده د ټولو نه لاول توماس کولز معلومه کړه، د دریافت کړه د بیماري. توماس کولز څوک و؟ توماس کولز چې و دا یو فیزیشن و، فیزیشن ویلی شي ډاکټر ته یا طبیب ته، دا یو ډاکټر و یا طبیب و. دغه وجه ده توماس کولز چې کوم دی دا بیماري معلومه کړه، د دې وجې نه دې تیلسیمیا نومي بیمارۍ ته چې کوم دی بل نوم ویلی کېږي کولز انیمیا. د دې بل څه نوم دی هغه دی کولز انیمیا. دا اوس څنګه بیماري ده، د څه ځای نه راځي، اوس به دا چې کوم دی ښه په تفصیل سره وایو. تیلسیمیا is an inherited blood disorder. تیلسیمیا دا یو داسې بیماري ده چې دا د پیرنټس نه آفسپرنګ ته راځي د جین په ذریعه. داسې بیماري ده د بلډ چې د پیرنټس نه آفسپرنګ ته راځي. په دې کې څه چل کېږي؟ in thalassemia body doesn't make enough of protein called hemoglobin. په دې تیلسیمیا نومي بیمارۍ کې جسم چې کوم دی یو خاص پروټین دی هغه نه تیاروي. د دغه پروټین نوم دی هیموګلوبین. یعنې چې کله دا بیماري چېرته ولګي نو په دې کې جسم چې دی بیا دغه نه تیاروي هیموګلوبین. دا هیموګلوبین څه شی دی؟ نو دا ریډ بلډ سیل د دې قابل جوړوي چې اکسیجن نیسي. اصل کې دا اکسیجن وړل د هیموګلوبین کار دی، دا موږ په
ریډ بلډ سیل هغه لیکچر چې کوم په هغې کې دا ویلي ریډ بلډ سیل بایو کانکیو شیپ دی او دغه کانکیو ځای چې کوم دی دغه انختی دی هیموګلوبین دا هیموګلوبین ریډ دی په کلر کې ریډ پیګمنټ دی د دې کار څه اکسیجن وړل خو چې کله په جسم دغه نه جوړوي ریډ بلډ سیل کې هیموګلوبین نه وي نو بیا ریډ بلډ سیل چې کوم دی دا unable to carry oxygen without hemoglobin د هیموګلوبین نه بیا بغیر وین دغه نشي وړی اکسیجن نشي وړی د ریډ بلډ سیل خو اصل کې بای کانکیو شیپ او په هغې کې هیموګلوبین او د دغه هیموګلوبین د وجې نه به هغه څه کوو اکسیجن به وړ دې هیموګلوبین به اکسیجن وړ نو اوس چې هیموګلوبین په جسم کې نه تیاریږي نو دی بیا دغه نشي وړی اکسیجن نشي وړی اوس راځو د دې علامات څه ده symptoms of thalassemia what is the symptoms of thalassemia د دې thalassemia نومي مارې علامات څه دي نو راځو د ټولو نه اولنۍ علامت چې هغه دی انیمیا خو به تقریبا تاسو پېژنئ انیمیا ویلی شي د lack of RBC the lack of RBC is called anemia د سرې وینې کمی ته اصل کې ویلی کېږي انیمیا چاته چې تیلاسیمیا ولګي نو هغه ته به انیمیا ویک د تیلاسیمیا چې کوم مریض دی هغه به ډېر ویک دی هغه به ډېر کمزوری شي د دې تیلاسیمیا انیمیا ځکه دا چې دی اصل کې د پیرنټس نه آفسپرینګ راځي نو په دې دغه کې به چې دی هغه کوم مریض چې دی هغه به ډېر کمزوری فیټیګ هغه به فیټیګ ویلی شي ستړیوالی ته هغه به ستړیوالی کې محسوسوي هغه به وایي چې زه لکه ستړی یم داسې ستړیوالی به محسوسوي شارت آف بریک د ساه چې کوم دی دا به زر زر اخلي پښتو کې ورته مونږ سایلنډی وایو دا دغه به ورته وایو سپلین انلارجمنټ سپلین چې کوم دی دا به یې څه شي دا به یې هم غټ شي سپلین د معدې سره ګس طرف ته چې دی لګېدلی دا به یې څه شي غټ به شي کازز لکه سیمټمز مونږ وویل دا علامات یې وویل ډېره خطرناکه بیماري ده خو دا اوس لږي د څه د وجې نه اصل کې وجه یې معلومول غواړي چې what is the causes of thalassemia no thalassemia is caused by mutation in the DNA of cell that make hemoglobin thalassemia اصل کې لږي د څه د وجې نه چې کله په DNA کې میوټیشن راشي میوټیشن ویلی شي چینج ته خو دلته کې د میوټیشن نه هغه چینج دی چې د هغې د وجې نه څه بیماري لګي یعنې په ډي ان اې کې داسې چینج راشي چې د هغې د وجې نه څه بیماري لګي خو کوم سیل په ډي ان اې کې به چینج راشي د هغه سیل په ډي ان اې کې چینج راشي کوم سیل چې هیموګلوبین جوړوي او هغه ښکاره خبره ده مونږ ویل دي چې هغه کوم سیلز دي هغه د بون میرو سیلز یعنې د بون میرو سیلز په ډي ان اې کې چې میوټیشن راشي د دغې د وجې نه څه لګي بیا تیلاسیمیا لګي هیموګلوبین تاسو پېژندلی دی ریډ د دې کلر چې دی هغه سور دی دا داسې سبسټانس دی په ریډ بلډ سیل کې دیټ کیریز اکسیجن تھرو اوټ باډي چې دی په جسم کې هر حرکسي ته چې کوم دی د اکسیجن رسوي هیموګلوبین اوس د دې علاج به څنګه کېږي د دې علاج به څه what is the treatment of thalassemia the blood of these patients need to be replaced regularly داسې قسم مریض د پکار ده چې هغه خپل بلډ چې کوم دی هغه څه کړي اوسه ریپلیس کړي په مخه به درته نوي وینه ورکړي نوي وینه چې کوم دی هغه به درته ورکړي په لیوکیمیا کې تقریبا مونږ ویلي چې هغه ته به وینه چې کوم دی هغه هم ورکولی کېږي او بل به ورته بون میرو ټرانسپلانټ یعنې نلۍ چې کوم دی دا به ورته بدلی خو په دې کې بون میرو ټرانسپلانټ از ناټ ویري افیکټیو ان دس ډسارډر په دې ډسارډر کې په دې بیمارۍ کې بون میرو ټرانسپلانټ چې کوم دی هغه ډېر مؤثره اثرناکه نه دی نو د دې وجې نه the blood of these patients need to be replaced regularly دغه کس ته دا وینه چې کومه دا به ورته بدلېږي روزانه به چې کوم دی ریګولرلی باقاعده هغه به ورته بدلی نو په دې ویډیو کې what you have learned تاسو څه زده کړئ نو موږ زده کړل تیلاسیمیا
تیلسیمې څه ته ویلی کېږي ورد مینینګ د دې د لفظ معنی څه ده د چا ډېر یخ پر وخت د دې علامات څه دي د دې کازې څه دي وجوهات څه دي او د دې علاج څه دی ملګرو دا ویډیو چې کوم دی دا لایک کړئ کمنټس کړئ وبایئ چینل زموږ سبسکرایب کړئ د دې ویډیو نه چې کومه کیسه کوم ټاپک نو داسې ټولو کې ښه پوه شئ زیات ښه